لیلا خورې دا هر وخت ښودلی وړې او بوبو ته یې ورکوي خو دا ځل یو ګیلاس هم زه چاته نه ورکوم نه ځکه چې دا ستا لپاره نه دي ته نشي خوړلی دا څه رقم شو دی چې زه یې نشم څښلی شه ده لالا زه پوهېږم دا د سیال لالا ته راوړي دي اوس تاسې ځان تېر باسئ لیلا زموږ کور کې یوازې ببو مې شیدې خوړی سي زموږ څه ګناه کړې ده لیلا دا چې څه وکړه تا سیال هغه ګیلاس مې سولې ته راوړی و یعنې سولې و سوري ګیلاس سوره خلاړه که نه سیاله ستا دې په خدای قسم چې نو خوړل هغه بېرته توف که خیر ده خیر ده هغه بېرته توف که سیاله خیر ده یو څوک چې کانګ لیلا شو د ګیلاس راچلو مالې وخوړه لیلا څوک پوه نه شي ځان کلینیک ته رسوه لوبې ته پام ساته زرګله زه بیا سږکال ولسي جرګې ته نوموند یم زه پوهېږم چې ستا بې له ځواکه ژوند نه تېرېږي او ساده ولسي جرګه یوازې ځواک نه د پیسو ځای هم دی ته چې په دغه پروژو کې چې کار کوي ټول د ولسي جرګې د برکته دی بلې بلکل همداسې دی رئیس صاحب خو د بهرام خیلو او درخیلو رای زما دپاره ډېرې مهمې دي زه پوهېږم خو دلته د سیال ملګري چې مدني فعالان دي دلته ګرځي راګرځي اوس لاره راښیه د دغه سړي سپارلو سره بس وکړه ټول رازونه افشا شي ولسي جرګه د مدني فعالانو ځای نه دی پاتې شو هغه ستا د سړي خبره ته ورخطا کېږه مه څنګه چې ته مې خلاص کړی دی هغه هم درته خلاصوم خو ته کمپاین ته ډېر خیال ساته یا به هم د پل چرخي مابس کې هډوکي وراسته شي او یا به هم غوښې د غرونو د قرغانو خوراک شي بس زه چې څه وایم هغه کوه نورې خبرې پرېږده سمه ده رئیس صاحب څنګه خاندې دا د خندان چرګه ده دا طلایي هګۍ مه اچوي چې د دې چرګوړي که د هګۍ راوځي که نه یو تیږه ټول کولنګیان وي اخلي زما محترمې او قدردانې طلایي چرګې ته حاضر یې چې دغه ځوان او ښکلي عسکر ته دې ورکړمه مه خفه کېږې ځواني مرګه نه شي چې دا ټوله د میاشت تنخوا دې راکړي که نه دغه کاکل سره به دې برابره نه کوم نه دې ورکومه غلې 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 اوس ما ولې د دې چرګې پښې ورتړلې دي تاسو خو دا تړلی ده که نه د دې دپاره چې ګناهګاره ده مجرم دی دا چرګه وایي چې ته دونه ناځوانه یې که نه چې په بې ګناهو سیاسر او ښځو باندې هم ډزې کوي خدای دې ته مې لاسونه تړلی نه و په تا باندې مې د چرګه کټکټاز باسلی وای پورته کړه رنجر ته سیاله دا سمه ده چې تا د قانون سره مرسته وکړه خو د قانون نه د سرغړونه هم کړې ده زه پوهېږم قمندان صاحب د یو تورن کس ساتل په کور کې اصلا ښه خبره ولا کوي دا په خپله یو غټ جرم دی
ما باید دا سړی تاسو ته ډېر ژر تر ژره تسلیم کړی وای، خو د ځینو بوختیاو له کبله مې دا کار په مناسبه وخت کې ونه شو کړی. بخښنه غواړم. خو خیر بیا هم زه له تا نه مننه کوم. مننه کوم مخمن صاحب له تاسو نه، خو زه دا شک لرم چې زورواکي به ژر تر ژره دا سړی خوشي کړي. لنډ مثال لکه زرګل خان چې خوشي کړ. ستا خبره سمه ده سیاله، خو موږ باید د هر کار د قانون په رڼا کې ترسره کړو. اوس ماته اجازه ده؟ خو مناسب چای ډوډۍ نه خوري؟ ډېره مننه. بیا مې تا نه ډېره مننه کوم که ټول خلک تاسو خوندې د پولیسو سره همکاري وکړي، انشاءالله هېڅ ستونزه به نه وي. موږ خدمت کوو. ډېره مننه. خدای په امان. خدای په امان. دا روي څو مرحلې لري؟ 5 مرحلې. 5 او هر مرحله کې په ښه توګه پخ ولاړه نو کلیوال ته ډېر ګټه لري. ډېر مننه. تراك ده رخ ما تراك ما نسر خلاص. أنا مرحلة 2 میاشتې وخت و. 2 میاشتې. ای د غرونو سرګردانه، ته خو سرګردانه وې، زه دې ولې داسې سرګردانه کړم؟ سولې ته لږ چې په ویښه خوبونه وینې. سولې ما ویل چې ته په ویښه خوبونه وینې. خدای دې ټول خوبونه دې رښتیا کړه. په شرط درته وایم چې سیال هم په ویښه خوبونه ګوري. هغه راکنه اجماله سوله اجماله څه خوشي لګیا دی. ته پوهېږې چې د موږ د بهرامخیلو د کلي قانونونه څونه ارزښت لري؟ د ابتدایي معلوماتو څېړنې له مخې دا تر ټولو غني قانونه دي. دا خو ملي پانګه ده که نه؟ سیاله ما هم در سره شریکوې؟ زه خیر دی سولې تشویش مه کوه. که کلیوالو برخه دا نه کړه نو زه خپله برخه در سره نیمومه. ټوکې خو مو ډېرې وکړې، خو مهمه خبره دا ده چې د دې قانونو د لوټولو او چور په خاطر زرګل او رئیس جبار پښې لوڅې کړي دي. اجمله که خبر د بیا دې غرني ته پرېښوده بیا به د غرونو شوق کوي. زړه یې په مانه سوځي چې زه په دې نازکو پښو د غرونو په ریال ته څنګه ورځم. دا ځل که ختم سولې نو دا ځل به بیا بل غر وي. بل غر؟ دا بیا څنګه د الماسو د لرلو غر دی؟ اجمله دا نوی کشف شوی کوی قاف دی چې هلته ښاپیرۍ اوسېږي. یاره زموږ د لاس تور سپي څټلی دی، هېڅ یو کار هم په خپل وخت زمان ترسره نه شو. بل توربازه ته داسې خبرې کوي چې کله کله ما حق حیران کړي. خان صاحب د تا په مسلمانۍ مې د قسم وي چې په مرګ راځی که دې باور نه کېږي دا چاړه راواخله او د دې په سپته یې ما حلال کړه او غوښې مې لیوان ته واچوه. زه به دا پسه نن خیرات کړم. خو خان صاحب زه بې د تا څوک لرم؟ دلته په خپل ځای کښېنه. غوږ شه، ما د الله نه تر هغې دا ژوند غوښتی دی چې تر څو مې د بارامخیلو د کلي د غره کارونه نه خپل کړي تر هغې به په خلاره کښېننم. ما ته هم زرګل خان وایي. خان صاحب تورباز خان کار خلاص وي نو چاړه پسه پسې راواخله. خان صاحب که اجازه راکوې نو زه به اخوا لاړ شم او د هغه خلکو سره به پوه شوم ګوره
زه به تا ته یو څه پیسې درکړم دا یو $3000 به واخلې او قومندان شېردل ته به یې ورکړي ورته وبه وایې چې دا زرګل خان خپل اشته ساتلی وي خو تا ته یې راولېږلې ګوره چې پوره ورکړي توبه 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 خان صاحب تا لا زه سم نه یم پېژندلی خان صاحب ستا په اجازه زه درنه لاړم خدای په امان خان کاکا ټول کارونه یې تورباس خان ته پرېښودو خو هر څه دې وشړېده ته دا اوس پرېږده دا راته ووایه چې په کلي کې به د رئیس جبار عکسونه چا نه شي کولی ته ودرېږه ته د عکسونو چا د خټو ګزارونه کړي دي مفسدو چارواکو زورواکو ته رایې مه ورکوئ ها موږ زورواکي نه غواړو واقعي استازی هغه څوک دی چې د خلکو او د وطن خدمت وکړي ها د قوانینو تطبیق ته لاره هواروه ډېره ښه بې واره کړي دا مدنیان نه دي د اور بڅري دي زه به یم خوښ شم رئیس صاحب دا لا څه کې د کلي په هغه سر کې په عکسونو باندې خطونه هم کشکل دي خټ هم پېښېندلي دي یعنې ما څوک ولیدل که نه ما به داسې شکولی وې ته راځه رئیس صاحب زه تا سره یو مهم پلان شریکوم مهم پلان ګوره سیال او سولې ته چې هر څومره دامونه کېښودل د تېر شو خو زه اوس داسې وایم چې دا ټول پلانونه ستا وو اوس خپل ملامتي په ما باندې اچوي رئیس صاحب دا ږیره ماسې نه ده سپینه کړې د سیال او سولې غونده کسان زما د دروازې په مخه نشو تېرېدلی خو څه وکړو چې اوس شرایطو تغییر خوړلی دی او ای دا وایي مباحثه ګلخانه ګور رئیس صاحب که موږ په دې وتوانېږو چې د سیال او ملک نوروز ترمنځ یو بې اعتمادي رامنځته کړو نو فکر وکړه چې د بارام خیلو او درخیلو کلي 100,000 رایې زموږ شو نور زه نه پوهېږم که د سیال ملګری موږ نه وګټي موږ ته یوه لار پاتې کېږي رئیس صاحب کومه لاره په خپل لاس ویشتل
اجمله د ریښې کې موضوعګانې پکې ځای کړي شوي مننه کوم اجمله خیر سولې وخت ډېر وخت اجمله مخکې تلون دا خبره راته وکړه چې په تلیفون کې دې وکړه خو زه پې پوه نه شومه تا د شیدو په اړه کومه خبره کوله رښتیا راپه یاد شو هغه د سیال کیسه وه چا غوښته چې سیال په زهره درنه واخلي څه زه راځم نوره کیسه ته ورته وکړه اورېدلي دي نه دي چې وایي مینه اسان کار نه دی ځان ته یو ژوندون غواړي هغه هم د لیلا مینه سولې خیر سولې خیر څه وشو در باندې سولې خیر سولې چرا من حوصله در بس سولې ښه نو اوس پوره قصه راته وکړه دا ډېره اوږده کیسه ده سولې ملک صاحب له موږ سره ډېرې ښېګڼې کړې دي ته یقین په خدای وکړه سولې چې اصلا د ما داسې امید نه و چې لیلا به یوه ورځ په شیدو کې تاته زار واچوي په دې کار کې د هغې ګټه څه وه زه چې په دې کار باندې خبر سوم ډېر سخت خفه سوم سولې باور په خدای وکړه ښه نو اصلا دا ټول پلان په ما و دا خو د خدای مهرباني ده چې موږ او تاسې وژغورلو د خدای شکر دی سولې السلام علیکم خان کاکا وعلیکم سلام خیر راغلی خان کاکا دغه کس څوک دی دا د دې وطن یو ډېر لوی خواخوږی دی خدمتګار دی که تاسو غواړئ چې دنیا او آخرت مو ښایسته شي نو دې سړي ته خپله رایه ورکړئ دا ولې خان کاکا ځکه چې دا یو ډېر لوی شتمن سړی دی ده سره د خلکو د کورونو جوړولو غم دی که دا کامیاب شي ته باور وکړه چې دا وچکالي به هم ختمه شي خان کاکا دا وطن خو شوارونه وران کړ خو پر ما باندې د دې شوارونه د سیند د اوبو غږ ښه لګېږي خیر بیا هم سیال سره مشوره کوو بیا به یو تصمیم نیسو دا راته اوس یو بل سیال جوړ شي خان صاحب که د سیال تالې داسې په ژوند ورسورې وي نو دلته به د هر ځوان نه سیال جوړ شي چې بیا نو دا ګټه پرېږده ژوند به هم د سیال په خیرات غواړو ژبه خو د خبرو کې سمه قیچي ده خو عمل د صفر دی صفر ورښتیا او قمندان شیردل سره د خبره تر کومې مخته وړې دا راکړه هلکه ماته ځه نو ته لاړ شه خپل کار پسې ځه توربازه د سړک د غاړې پوسټرې دې لګولي غټې که نه او خان صاحب ټولې مې لګولي دي ته بېغمه اوسېږه ګوره توربازه یوازې لګول نه دي دا پوسټرې او دا عکسونه څاره چې څوک یې ونه شکوي هلکانو ته مې دنده سپارلې ده خان صاحب ته فکر مه کوه
ته په خپل هم پې ګرځه ګورې پوه شوې سمه ده خان صاحب زه به خپل هم پې باندې چکر وهم لاړم خدای په امان زم چې د خپل اشتباه جبران وکړم نه نه ملک کاکا لیلا خو یو اشتباه کړې ده خو تاسو هغه وبخئ خو زه خیر دا ښه وشو چې په آخر کې سیال راورسېده